د یونس مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان لسمه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 109 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 22 آیت څخه اورئ فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين که تاسې زما له نصیحت نه مخ واړو نو ماته مو څه زیان ورسو زه له تاسې نه د کوم اجر غوښتونکی نه وم زما اجر خو د الله په ذمه دی او ماته حکم شوی دی چې که څوک یې ومني که یې ونه مني زه په خپله مسلمان یعنې اطاعت کوونکی اوسم فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين دوی هغه دروغجن وګاڼه او نتیجه دا شوه چې موږ هغه او هغه خلک چې له هغه سره په کښتۍ کې وو وژغورل او همغوی مو په ځمکه کې جانشینان کړل او هغه ټول خلک مو غرق کړل چې زموږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي وو نو وګوره څوک چې تنبیه کړی شوي وو او بیا هم هغوی ونه منله د هغو عاقبت څه شو ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين بیا له نوح نه وروسته موږ بیلابیل پیغمبران د هغو قومو ته ولیږل چې هغو ته له ښکاره څرګندو نښانو سره هغوی راغلل خو کوم شی چې هغوی مخکې دروغجن ګڼلی وو هغه یې بیا ونه مانه په دغه راز موږ له حده تیري کوونکو په زړونو باندې مهر وهو ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين بیا له هغو وروسته موږ موسی او هارون له خپلو نښانو سره فرعون او د هغه سردارانو ته ولیږل خو هغوی د خپلې لویي غرور وکړ او هغوی مجرمان فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين نو کله چې له موږ څخه حقه معجزه د هغو مخې ته راغله نو هغو وویل چې دا خو ښکاره کوډې دي قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون موسی وویل تاسې حقې معجزې ته دا وایئ چې کله هغه ستاسې مخې ته راغله آیا دا کوډې دي په داسې حال کې چې کوډګران بریالیتوب نشي موندلی قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين هغو په جواب کې ویل آیا ته د دې لپاره راغلی چې موږ له هغې تګلارې نه راواړوې چې پر هغې باندې موږ خپل پلرونه نیکونه موندلي دي او په ځمکه کې ستاسې د دواړو ورونو لویي برقراره شي موږ خو ستاسې د خبرې منونکي نه یو وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم او فرعون خپلو کسانو ته وویل چې د کوډو په فن کې هر ماهر ماته راولئ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون کله چې کوډګران راغلل نو موسی هغو ته وویل تاسې چې د کومو شیانو غورځوونکي یاست هغه وغورځوئ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين نو کله چې هغوی خپل منترونه واچول نو موسی وویل دا څه چې تاسې اچولي دي دا کوډې دي
الله همدا اوس دا باطلوي د مفسدانو کار ته الله سمون نور بخي ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون او الله په خپل فرمانونو سره حق خي که د مجرمانو هغه هر څومره بدی سي. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. نو وګورئ چې موسی د هغه د قوم له څو تنو زلمیانو نه پرته نور چاو نه مانه. د فرعون له ویرې او پخپله د خپل قوم د مشرانو له ویرې څخه هغوی وویرېدل چې فرعون به هغوی په عذاب کې اخته کړي. او واقعیت دا دی چې فرعون په ځمکه کې برلاسي درلودله او هغه له هغو خلکو څخه و چې په هیڅ پوله باندې نه تمیږي، یعنې له اسرافکارانو څخه و. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسی خپل قوم ته وویل چې ای خلکو، که تاسې په رښتیا سره پر الله باندې ایمان لرئ نو پر هغه توکل وکړئ که مسلمانان یې. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. هغو ځواب ورکړ مونږ پر همغه الله باندې توکل وکړ. ای زمونږ ربه، مونږ د ظالمانو لپاره فتنه مه ګرځوه او په خپل رحمت سره مونږ ته له کافرانو څخه نجات راکړه. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. او مونږ موسی او د هغه ورور ته اشاره وکړه چې په مصر کې د خپل قوم لپاره څو کورونه تیار کړئ او خپل دغه کورونه قبله وګرځوئ او لمونځ قایم کړئ او مؤمنانو ته زیری ورکړئ. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسی دعا وکړه ای زمونږ ربه، تا په فرعون او د هغه په سردارانو باندې د دنیا په ژوند کې ښکلا او مالونه لورولی دي. ای ربه، آیا دا د دې لپاره دي چې هغوی خلک ستا له لارې نه بېلارې کړي؟ ای ربه، د هغو مالونه تالا والا کړه او د هغو په زړونو باندې مهر ووهه چې ایمان را نه وړي، تر څو پورې چې دردناک عذاب نه وي کتلی. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الله تعالی په جواب کې وفرمایل ستاسې دواړو ورونو دعا قبوله کړای شوه. ثابت قدم اوسئ او د هغو خلکو د کړنچارې پیروي هېڅکله مه کوئ چې علم نه لري. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. او مونږ بني اسرائیل له سمندر نه پورې ویستل، نو فرعون او د هغه لښکر د ظلم او تیری په غرض په هغوی پسې روان شو.
ان تر دې چې کله فرعون په غرقېدو شو نو غږ یې وکړ ما ومنله چې له هغه ذات نه پرته بل حقیقي خدای نشته چې پر هغه باندې بني اسرائیلو ایمان راوړی دی او زه هم د اطاعت سر ټیټونکو یعنی مسلمانانو څخه یم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ځواب ورکړ شو اوس ایمان راوړي په داسې حال کې چې له دې نه لږ مخکې پورې خو دې نافرماني کوله او له فساد راوړونکو څخه وي فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون اوس به نو مونږ یوازې ستا جوسه وژغورو تر څو له تا نه وروسته زوزات لپاره د عبرت نښه وګرځي که څه هم چې زیاتره انسانان داسې دي چې زمونږ له نښانو څخه غفلت کوي ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون مونږ بني اسرائیلو ته ډیر ښه استوګنځای ورکړ او هغو ته مو د ژوند ډیر ستر وسایل وروبخل نو هغو په خپلو منځو کې اختلاف ونه کړ مګر هغه وخت چې کله هغو ته علم راغلی و په باوري ډول به ستا رب د قیامت په ورځ د هغو په منځ کې د هغه شي فیصله وکړي چې په هغه کې هغوی اختلاف کوي فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين اوس که ستا د هغه هدایت له پلوه لږ غوندې شک هم وي چې موږ پر تا باندې نازل کړی دی نو له هغو خلکو نه پوښتنه وکړه چې له پخوا نه کتاب لولي په واقع کې دا ستا د رب له لوري تا ته حق راغلی دی له دې کبله ته له شک کوونکو څخه مه کېږه او په هغو خلکو کې مه شاملېږه چې هغو د الله آیاتونه دروغ ګڼلي دي که نه نو له زیانکارانو څخه به إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم حقیقت دا دی پر کوم خلکو باندې چې ستا د رب خبره ریښتینې شوې ده د هغو مخې ته که هره نښه نښانه راشي هغوی هیڅکله ایمان نه راوړي تر څو چې مخامخ درناک عذابونه ګوري فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين نو آیا داسې کوم مثال شته چې یوې سیمې د عذاب په لیدلو ایمان راوړی وي او د هغې ایمان د هغې لپاره ګټور ثابت شوی وي د یونس له قوم نه پرته د هغه کوم مثال نشته هغه قوم چې کله ایمان راوړی وو نو البته مونږ په دنیوي ژوندانه کې له هغو نه د رسوایي عذاب ایسته کړی او هغو ته مو تر یوې مودې پورې له ژوندانه څخه د ګټې اخیستلو مهلت ورکړی ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين که ستا د رب اراده دا وای چې په ځمکه کې د ټول مؤمنان او فرمان برداران اوسي نو د ځمکې ټولو اوسیدونکو به ایمان راوړی وای نو آیا ته خلک مجبوروي چې ایمان راوړي
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. هیڅ ساکښ د الله له اذن نه پرته ایمان نشي راوړلی او هغه کسان چې له عقل نه کار نه اخلي الله پر هغو عذاب راولي. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. دوی ته ووایه په ځمکه او اسمانونو کې چې څه دي هغه په غړېدلو سترګو وګورئ او کوم خلک چې له سره ایمان راوړل نه غواړي د هغو لپاره نښانې او اخطارونه څنګه ګټور کیدی شي. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. اوس دوی له دې نه پرته د بل څه شي انتظار باسي چې همغه بدې ورځې وګوري چې له دوی نه مخکې تېر شوو خلکو لیدلي دي. دوی ته ووایه ښه نو انتظار وباسئ زه هم له تاسې سره منتظر یم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بیا کله چې داسې وخت راځي نو موږ خپلو پیغمبرانو او هغو کسانو ته نجات ورکوو چې ایمان یې راوړی وي. زموږ همدا کړنلاره ده پر موږ باندې دا حق دی چې مؤمنان وژغورو. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ای پیغمبره ووایه چې ای خلکو که تاسې تر اوسه پورې زما د دین په باب په څه شک یاست نو واورئ چې تاسې چې له الله نه پرته د کومو بندګي کوئ زه د هغو بندګي نه کوم بلکې یوازې د هغه خدای بندګي کوم چې ستاسې مرګ د هغه په واک کې دی. ما ته حکم شوی دی چې زه له ایمان راوړونکو څخه اوسم او ما ته ویل شوي دي چې ته یوې خواته اوسه خپل ځان سم سیخ پر دغه دین قایم کړه او هیڅکله له مشرکانو څخه مه کیږه. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. او له الله نه پرته کومه داسې هستي یعنې کوم شی مه بله چې نه درته ګټه رسولی شي نه زیان. که ته داسې وکړې نو له ظالمانو نه به یې. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. که الله تا په کوم مصیبت کې واچوي نو په خپله له هغه پرته بل څوک نشته چې دا مصیبت ایسته کړي او که هغه ستا په باب د کومې ښېګڼې اراده وکړي نو د هغه د فضل مخاړونکی هم څوک نشته. د هغه چې له خپلو بندګانو نه چاته خوښه شي خپل فضل ورباندې پیرزو کوي او هغه بخښونکی او رحم کوونکی دی. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. ای محمد صلی الله علیه وسلم ووایه چې ای خلکو تاسې ته ستاسې د رب له لوري حق راغلی دی. اوس چې څوک سمه لاره غوره کړي د هغه سم حرکت د همغه لپاره ګټور دی او څوک چې ګمراه پاتې شي د هغه ګمراهي د همغه لپاره تباه کوونکې ده او زه پر تاسې باندې کوم څارندوی نه یم.
واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاکمین. او ای پیغمبره ته د هغې لارښوونې پیروي کوه چې تا ته د وحی په وسیله لیږله کیږي او صبر وکړه تر څو چې الله فیصله وکړي او همغه ډیر ښه فیصله کوونکی دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.